الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. Bagaimana sifara da surat Maidah au atallasam number ayat di makhkinu ayatun ki Allah jalla shanuhu د نقض عهد د تشریح ذکر کړلا او د نسواراو چې کوم عقیده وا نو د هغه په دلیل عقلی سره د باطلولو ذکر وکړو. اوس په دې آیات کې و شکوه ذکر کړي. شکوه دا ده چې دی يهود او نسواراو دوی به ویل موږ د الله ضامن یو نعوذ بالله او د الله دوستان. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. ویل به يهوديانو او نصرانيانو موږ د الله ضامن او د الله دوستان. نو الله جل شانه نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمای پیغمبر ته د خلکو ته وایا چې تاسو د الله ضامن وئ. نو فلا خو په زوی باندې ډیر زیات مهربان ای او دا شانتی دوست د خپل دوست سره ډیر زیات همدردی وي. نو فلم يعذبكم بذنوبكم ولی تاسو ته سزا درکې تاسو په ګناهونو سره. او تاسو دا خبره دا غلطه ده. بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو یو انسانان د هغه چانه چې الله پیدا کړی دي. یغفر لمن یشاء الله بخنه کوي چاته چې وغواړي ويعذب من یشاء او سزا ورکوي چاته چې وغواړي. ځکه تصرف دی قدرت دی. ولله ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره د ځمکې او د اسمانونو بادشاہت دی. وما بینهما او هغه چې په منځ د دوانو کې وي دا څومره شیان د دې ځمکې او د اسمانونو په منځ کې وي دا د الله د ملک دلان دي. د الله په دې باندې تصرف دی. د الله د تصرف نه دا بهر نه دی. و الیه المصیر او خاص دی الله ته واپس کېدل دي د قیامت په ورځ باندې. یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا وتحقیق سره راغله د تاسو ته زموږ پیغمبر یبین لکم او دا پیغمبر بیانې تاسو ته شرایع او احکام علی فتره من الرسل په وخت د بندیدلو د رسولانو کې. فترت په اصل کې دا د فطور نه ماخوذ دي. فطور ویل کېږي سستوالی ته انقطاع ته. او په عرب کې زمانه د فترت توای چې یو نبی د دنیا نه لاړ شي او بیا د هغه نبی په شریعت باندې څوک د عمل کول والا دا فاتح نشي او بیا الله بل پیغمبر راولي کینو د دې په منځ کې چې دا کومه زمانه دې ته ویل کېږي زمانه د فترت. نو عیسی علیه السلام بیا بعضی مفسرین و شپږ سوه کاله ځکه دا روایت د بخاری دی د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې دومره ټیم دا زمانہ د فترت و. او علامه سیوطی رحمه الله وی 1500 او شپېته کاله او دغه شان ابن کثیر یو بل روایت ذکر کړی دی 1540 کاله دو. نو بیا الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا راولې گو نو قد جاءکم پتاخک سر راغله تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر
یبین لکم چې دا پیغمبر بیانې تاسو ته شریعت او احکام علی فترة من الرسل په وخت د بندیدلو د رسولانو کې ان تقولوا دای ولی راولی کو دلته الله مقدره ده الی الله تقولوا د دې وجنه چې تاسو ونوای ما جاءنا من بشیر چې نو راغله مونږ ته هیڅوک زیر ورکون کې ولا نذیر او نه يرون کې چې سبال بیا د قیامت پر ورځ باندې تاسو باندې نه کوي فقد جاءکم بشیر وتاکثر راغله تاسو ته زیر ورکون کې و نذیر او يرون کې والله او الله تعالی چې علی کل شیء هر شی باندې قادر دی وقالت اليهود او ویل بيهوديانو والنصارى والنصرانيانو نحن ابناء الله من د الله زامنيو واحباؤه او د الله دوستانيو قل ورتوا يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فلم يعذبكم ولسزا درکې تاسو ته بذنوبکم تاسو په ګناہوں سره بل انتم بلکی تاسو بشر انسانان وی بمن دا چانا خلق چې الله پیدا کړی دي یغفر الله بخنه کوي لمن یشاء چاته چې وغواړي ويعذب او الله عذاب ورکوي سزا ورکوي من یشاء چاته چې وغواړي ولله او خاص د الله لپاره ملک السماوات والارض دزمکیو داسمانونو بادشاہت دے وما بینهما او اغا چې د دې دوانو په دې منځ کې دي و الیه المصير او خاص دی الله تا واپس کیدل دي د قیامت فورز باندې یا اهل الكتاب ای اهل کتاب قد جاءکم پتا کې سره راغله تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر یبین لکم چې دا بیانې تاسو ته شریعت او احکام علی فترة من الرسل او وخت باندې دلو د رسولانو کې تقولوا دی وجنا چې تاسو ونوای ما جاءنا چې نو راغله مونږ ته من بشیر سوک زیر ورکون کې ولا نذیر او نسوک يرون کې فقد جاءکم بشیر پتا کې سره راغله تاسو ته زیر ورکون کې و نذیر او يرون کې والله الله تعالی چې على كل شيء فهر يوشز باندې قادر دی وقالت اليهود او ویل بيهوديانو والنصارى ونصرانيانو نحن ابناء الله من د الله زامنيو واحباؤه او د الله دوستانيو نقول ورتوا يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فلم يعذبكم ولی اللہ عذاب درکی تاسو تا بذنوبکم ستاسو پا گناہونو سرا بل انتم بلکی تاسو بشر انسانانی وی ممن دا اغچانا خلق چی اللہ پیدا کنی دی یغفرو اللہ بخنکی لمن یشاؤ چاہتا چی اغواری ویعذبو دغ اللہ عذاب ورکی من یشاء چاہتا چی اغواری وللہ او خاص دا اللہ دا پارا ملک السماوات والارض دزمکیو داسمانونو بادشاہت دے وما بینہما او اغا چی پا مندد دوانو کری و الیہ المصیر او خاص اللہ تعالی تا واپس کی دل دی قیامت فورز باندی یا اہل الكتابی اے اہل کتابو قد جاءکم پتا کسر راغلتا ستا رسولنا زمون پیغمبر یبین لکم دا پیغمبر بیانیتا ستا علی فترة من الرسل پا وقت بندی دلو در رسولانو کی تقولو دیر پارا چی تاسو ونوائی ما جاءنا نوراغل منتا من بشیر سوک زیر ورکون کے ولا نذیر او نہ یر ورکون کے فقد جاءکم پتا کس طرح راغل تاستا بشیر زیر ورکون کے
ونذیر او يرون کے والله او اللہ تعالی چرے على كل شيء فهر یو شیز باندی قدیر قادر دے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللہ سمجھ سمارو پڑی وانی پورا دعوائی کول توفیق رکھی. اللہ خپل رضا خپل تعلق خپل محبت را نصیب کی. زمون ہر قسم شرعی حاجات دے خپل خزانو غیبونه پوره کی. اللہ سمع بیماران دی صحت کاملہ عاجلہ مستمر اور نصیب کی. سمع قرضداری اللہ دا غیر قرضونو خپل خزانو غیبونه بندوبست کی. سمع مسافر رونه دی الله لکه منګول خپل کورون ته چې دی راولي خپل کلی علاقه کې الله مونږ ټول ته حلال رزق به حساب کتاب ورنکي د حرام نه چې مونږ محفوظ کی. الله د دین سره د قران سره زمون مینا محبت چې هغه پیدا کی. الله د دین سره د قران سره زمون مینا محبت چې هغه پیدا کی. الله زمون دا ټوټه کم ژوند دی الله دا د خپل دین سره چې منسلک ولري. الله د خپل دین نه مونږ موجوده کی. الله د خپل معصیت او د خپل نافرمانی نه مونږ محفوظ کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد